سلامونه، زه سعید شینواری یم او تاسې سپینې خبرې ګورئ. ټرمپ او د ملګرو ملتونو سره منشي داسې اشارې ورکړي دي چې ګواکې څو ورځو کې بیرته د امریکا او ایران مذاکرات پیل شي. د ایران ولسمشر هم ویلي دوی جنګ او بېثباتي نه غواړي بلکې هیوادونو سره رغنده تعامل غواړي. د ترکیې ولسمشر بیا د دواړو لوریو په تعامل زیاتولو ټینګار کړی او په هرمز تنګي کې هم 9 ایراني د تیلو بیړۍ تیرې شوي خو امریکا ورته څه نه دي ویلي. په همدې لړ کې پاکستان تمه لري چې امریکا او ایران دویم پړاو خبرو لپاره هم اسلام آباد ته ورشي او همدې لپاره صدر اعظم له خارجه وزیر سره په ګډه د سعودي، ترکیې او قطر پر خوا د سفر موضوع په پښو کړي. بلخوا اسرائیل لا هم په ایران او لبنان پسې دوه زوره کوي. آیا مذاکرات به د امریکا او ایران ترمنځ سر ونیسي او اسرائیل به یې ومني؟ اوربند به دوامداره پاتې شي او منځني ختیځ کې د لوی اور د لګېدو خطر به راکم شي که نه؟ په همدې اړه مو د نبراسکا پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمدزی صاحب او د سولې او ولسواکۍ نهضت مرستیال ډاکټر صاحب منیر احمد ته بلنه ورکړې ده چې بحث ورسره ولرو. ستړي مشر دواړه په خیر راغلی. مننه، سلامت اوسئ. خیر اوسئ. تاسو ټول ستړي مشئ. ډاکټر صاحب منیر، تاسو نه را پیلو، څنګه درته ښکاري دغه کنګلونه داسې د خبرو نه مات ښکاري او د وضعیت نه لا سخت شوي ښکاري؟ په راتلونکو ورځو کې بل پړاو خبرو پیلېدو امکان لري که نه د جنګ؟ شینواري صاحب، خبرې به سبا په اسلام آباد کې پیل شي او دا خبرې د دې جګړې د اساسي ستونزو د له منځه وړلو سبب نشي کېدای. دا یوازې یو داسې حالت رامنځته کول دي چې هغه هم د ایران او هم د امریکا لپاره د منلو وړ وي او روان کړکېچ په اصطلاح موقتا کنګل شي. د جګړې اساسي لامل دا دی چې اسرائیل غواړي په سیمه کې هیڅ ډول خطر د هغه د توسعه غوښتنې د سیاست لپاره وجود ونه لري، لکه چې په تیرو لسیزو کې نور خطرونه هم له منځه یوړل. یو له وروستیو خطرونو څخه ایران دی چې د هغې په مورد کې دغه ستراتیژي د اسرائیل لخوا پر مخ ځي. په حقیقت کې دا جګړه د اسرائیلو جګړه ده او امریکا ورسره مرسته کوي. نو تر څو چې دغه مسله حل شوې نه وي او په دغه مذاکراتو کې چې سبا ښایي په اسلام آباد کې پیل شي، دغه ستونزه سبا په دې مذاکراتو کې نشي حل کېدلی. نو موږ به څه وضعیت دی لکه امریکا چې په دې جنګ کې تنګ وي او ټرمپ خو داسې تنګ ښکاري، هغه وایي چې دا جګړه نوره پای ته رسېدونکې ده، خو دا هم نه دي ویلي چې څه ډول پای ته رسېدونکې ده. دی به پکې بریالی کېږي، به پای ته رسېږي او که نه اوربند به یا به نتیجه راشي. خو چې امریکا دغسې کول غواړي او اسرائیل هغسې کول غواړي، دا به څنګه وي؟ او اساسي خبره دا ده چې ټرمپ رښتیا هم په تنګ راغلی. ځینې په دې باور دي چې د دې حالت اصلي لامل د ایران وسلوال مقاومت دی او دا چې په نظامی لحاظه ټرمپ نشوي کولای په لنډه موده کې د ایران سیاسي حاکمیت له منځه یوسي. نو دغه ستونزه رامنځته شوې ده. خو په حقیقت کې د ما په نظر اصلي ستونزه دا ده چې د امریکا دننه حالات د ټرمپ په ګټه نه دي او ټرمپ هغومره د نظامی ناکامیو څخه په تشویش کې نه دی. ټرمپ حتی د نړۍ د اقتصادي حالت د خرابېدو له کبله هم تشویش نه لري، ځکه د امریکا اقتصادي ځواک د دې ستونزو سره د مخامخ کېدو ظرفیت لري. مګر اساسي ستونزه د ټرمپ لپاره چې ټرمپ په تنګ راغلی هغه دا ده چې د امریکا دننه د ټرمپ په مقابل کې مخالفتونه راپورته کیږي. ګورئ په تیرو وروستي سیاسي د امریکا د بهرني سیاست په وروستي تاریخ کې امریکا تر 100 څخه زیات جګړې بخته پیولې دي. په دې ټولو جګړو کې د امریکا ولس د جمهور رئیس تر شا ولاړ و او یا دا چې د امریکا کانګرس او سیاسي حاکمیت د هغې ملاتړ کړی دی. دا جګړه یوازینۍ جګړه ده چې د امریکا دننه پراخ ملاتړ نه لري، یو او دوهم دا چې تر اوسه پورې د امریکا کانګرس هم د دې جګړې په مورد کې خپل تاییدي نظر نه دی ورکړی. په دې لحاظ باندې د امریکا په داخل کې
د ټرمپ په مقابل کې مخالفتونه زیاتېږي. نه یوازې دا چې د دیموکراتانو لخوا او د دیموکراتانو سره خو د لومړي ځل د امریکا په تاریخ کې د ریپبلیکانانو د جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو ترمنځ د سیاسي تقابل د دښمنۍ سرحد ته ورسېده. څنګه چې د ټرمپ وروستۍ بیانیه کې چې په کانګرس کې د امریکا ولس ته د خطاب په ترڅ کې وکړه، له هغې څخه معلومېده چې دواړه خواوې په تاریخ کې دومره یو د بل په مقابل کې د خصومت او دښمنۍ سرحد ته نه ورسېدی. نو د دې په نتیجه کې اوس د ایران د جګړې په نتیجه کې نه یوازې دیموکراتان بلکې جمهوریت غوښتونکي او د ټرمپ نږدې پلویان هم د ټرمپ په مقابل کې ولاړ دي. دغه حالت دی چې ټرمپ یې په تنګ کړی او غواړي چې له دې حالت څخه د وتلو لپاره یو بهانه او پلمه پیدا کړي، که هغه په خبرو اترو په مذاکرات باندې وي او که هغه په هر دلیل باندې وي. زمان زه به تاسو ته بیرته راوګرځم. احمدزی صاحب ستړي مشئ، تاسې هم ستاسې تحلیل څه دی د شخړې د راتلونکو ورځو په رابطه باندې؟ ټرمپ ډارېدلی دی، مجبور شوی دی د فشارونو نه، ماته یې خوړلې ده، او که د مذاکراتو په نامه باندې ایران ته یو بل تلک کې دانه ایښې ده؟ ډېره مننه. د ډاکټر صاحب منیر احمد د خبرو په تاکید سره او تایید سره باید دا ووایم چې دې جګړې یو بې ساري شکل درلود. امریکا د اول ورځې نه دې جګړې ته زړه ونه غړوه. نه یوازې ولسمشر ټرمپ بلکې د امریکا ټول احزاب دوی نه غوښتل چې د ایران جګړه کې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه څرنګه چې اسرائیل غوښتل دوی دخیل وسی. خو متاسفانه هغه ونه شو. د ځینو حلقو د فشار له امله ولسمشر غوښتل او دا فکر کاوه چې دا جګړه به د 3 ورځې دوام وکړي او دوی به خپل اهداف ترلاسه کړي. نو د یو لوی اهداف یا ستراتیژیک اهداف یو پلان د نشټون په حالت کې امریکا متاسفانه یو واضح اهداف نه لري. هر ورځ اهداف بدلي. اول کې متاسفانه داسې ویل شول چې موږ رژیم بدلو، خلک راپاڅي، اتمي وسلې د منځه وړو، د دوی بالستیک میزایلونو توانایي د منځه وړو، دوی مجبورو چې بیرته موږ سره خبرو ته کینی. کوم معاهده چې د ایران او امریکا په منځ کې د اوباما وخت کې شوی، بیا ټرمپ ته منځ وړل، دوی غوښتل چې هغه بیرته راژوندی کړي په بل شکل باندې چې د ټرمپ نوم پی وي. خو یو هم تر اوسه اهدافو کې ترلاسه نشول. نو دا کله چې د جګړې اهداف نامعلوم وي، نو ټرمپ ته ستونزمن ښکاري چې داخل کې واضح ملاتړ ولري. څنګه ډاکټر صاحب منیر احمد هم د خبرې ته اشاره وکړه. نو د یو سیاسي فشار د وجنه غواړي چې یو لار پیدا شي ترڅو دا جګړه پای ومومي. کاغه د اسرایل ځینې اهداف هم ترلاسه کوي شي ودی شي، خو امریکا نه غواړي په یو اوږده جګړه کې ښکیل شي، خو د راوتلو لار نه معلومیږي. هر هڅه به وکړي چې امریکا د دې جګړې نه د راوتلو لار معلومه کړي، ځکه واضح اهداف لا تر اوسه هم جوت شوي نه دي چې امریکا په دې جګړه کې څه غواړي، یو یا دوه یا درې. صحیح ده ویل کېږي واضح کړل چې تاسې به دغه کوئ، یورانیم به نه غني کوئ 16 کالو پورې. که څه هم ټرمپ دا خبره رد کړه یا نه پوهېږم چې څه راپورونه دي په دې باندې، او هرمز تنګیا به تکراري اهداف دي. دا خو د ولسمشر اوباما سره چې کومه جی سی او پی په نوم معاهده شوه، په هغه کې هم دا ذکر شوی چې دوی به یورانیم نه غني کوي. یو ډېره موافقه معاهده موجوده وه، نه ضرورت نه و چې هغه معاهده له منځه شي، لاړه شي یا فسخه شي. نو دا تکرار د هغه موضوعات دی، ځکه وضاحت ورته نشو ویلی چې دا موجوده وه او دا دوی عمدن له منځه یوړله. نو اوس معلومه نه ده چې امریکا په سیمه کې څه غواړي. صحیح ده، خپل ستراتیژیک اهداف باید وي چې برلاسې باید اوسي سیمه کې، خپل اتحادیان چې دي هغوی سره ودرېږي. خو هغه کې هم متاسفانه کوم اهداف چې درلود هغه هم ناکامه شول، ځکه اوس عرب تر خفه دي، په عربو باندې ایران حمله کوي او دوی دفاع ته نشي ورتلی. حالانکه ځینې سیمو کې هغه دفاعي سیستمونه چې هغه اسرائیل ته ویل، حتی جنوبي کوریا هم ته خفه ده، ځکه په جنوبي کوریا کې د امریکا دفاعي سیستم هغه منځني ختیځ ته راوستل. نو دې کې خپل هغه اعتبار هم د لاسه ورکړی ده، نه یوازې چې خپل اهداف لاسه رانوړل بلکې اعتبار هم متاسفانه خراب شوی ده په سیمه کې. یوازینی ملک چې ورسره سم ولاړ دی هغه امریکا ورسره ولاړ ده، هغه اسرائیل دی. نو دا داخلي بود هم په امریکا کې لري چې اوس ولسمشر مجبور دی چې د جګړې نه د راوتلو لپاره یو څه شی ولري، ځکه سیاسي مصلحت لري. فکر کوي چې څه لري، لکه دغه کوشش کوي چې هغه دغه وي رښتیا هم چې په لاس کې لري چې خپل کام ته خپل خلکو ته وخی. نه،
کدلوده اوس په واضح ویلی د یوازنی وینا ولسته وکړه پاغه کې هیڅ وضاحت ونه کو چې موږ د جګړې نه څه غواړو لاسته راوړو خپل تکراری خبرې وکړي نو متاسفانه یو واضح پلان موجود نه دی چې خلکو ته قناعت ورکړي چې د جګړې کې د امریکا ګټې نغښتې دي او امریکا د جګړې نه وروسته شي لاسته راوړي ځکه د جګړې نه پس امریکا کې اقتصادي مشکل زیات شو تیل قیمت شول نور اجناس باندې هم دغه منفي تاثیر وکړو نه یوازې په امریکا کې بلکې نړۍ کې هم تیل قیمت شول نو دا د دې لپاره یو بد خبر دی کله چې دا اقتصادي ستونزې را پیدا شي امریکا کې بیکاری هم زیاتېږي 13 میاشت کې د امریکا د بیکاری کچه هم لوړه ښکارېده او حتی د قیمتونو انفلاسیون کچه هم په تیر څو میاشتو کې زیاته وي د ټرمپ پر رابطه باندې وایي چې ورځ تر بلې محبوبیت کمیږي د ګوند چې راتلونکو ټاکنو کې د څه دغه لرو د هیلې لري هغه هم ختم شوي بالکل ارقامو کې داسې ښایي تقریبا 1% خلک اوس متاسفانه د سر موافق نه دي په دې جګړه کې دی وایي د باندې اعتبار نه لري چې د امریکا اقتصادي مدیریت کړی دی یا د جګړې مدیریت کړی دا د لپاره منفي خبر دی همیشه په دې ارقام باندې تکیه کوي کاغه د سروېګانو ارقام وي یا اقتصادي ارقام وي نو د چې کله همیشه غواړي چې ځان ښه ثابت کړي خپل رهبري خو کوي همیشه د ارقامو ته متوجي کیږي چې موږ نن مارکیټ دومره ښه شوی دی موږ روزګار دومره ښه کړی دی نو ارقام چې د په خلاف وغږیږي نو د باندې ډېر منفي تاثیر لري حتی په روحیه تاثیر لري چې کله چې کامل تر ظاهريږي کله چې ارقام خراب دي واضح تاسو وینئ چې د یو ویر لاندې وي او نه غواړي چې خلکو پام دي تر وګورځي بلکې وایي چې تاسو ما سره خبر خور نه کوي مطبوعات ما سره زما موضوعات خنه کور کوي یا همیشه ما پورې منفي خبرې کوي ډیره مننه بیرته تاسو راځم ډاکټر صاحب منیر ټرمپ نه رښتیا امریکا نه بلکې د هدف شادي په توت خطلې د ورته معلوم نه دي چې چیش پسې راغلی او بل خبره ده چې زه غواړم دلته خو احمدي سي ویل چې حتی لاسته راوړنه هم نه لري زه غواړم پوه شم چې ایران څه لاسته راوړنه لرله په دې یو څل به خورځ جنگ کې او امریکا څه لري څه امریکا وبایل او څه ایران وبایل ډیره مننه ډیر مهم سوال دی متاسفانه دا جګړه په مجموع کې د بشریت لپاره یو لوی ناورین دی او بالخصوص داسې یوه جګړه چې هغه نه یوازې د جګړه کوونکو بلکې د ټولې نړۍ په سرنوشت باندې تاثیر ولري ډیره مهمه ده متاسفانه د دې جګړې په نتیجه کې ایران سخت وځپل شو د ایران نه یوازې نظامی قدرت بلکې د ایران اقتصادي شارګونه د ایران نړیوالې اړیکې او همدارس نړیوالې اقتصادي اړیکې او همدارس د خلکو عادي ژوند چې لغې د جګړې څخه مخکې هم د خرابېدو په حالت کې وو د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی مګر د دې ترڅنګ په امریکا کې هم ډېر زیات بدلونونه راغلي دي مثال په ډول د خوړیو په قیمت کې 10% کې د ډبرو سکرو 14% کې په کیمیاوي سره کې 1% لوړتیا د قیمتونو راغلي ده نو په دغه ستونزې د امریکا د خلکو لپاره هم دي او په دې جګړه کې تر اوسه پورې هیڅوک نظامی لاسته راوړنې نه لري اما متاسفانه د خلکو تراژیدي دوام پیدا کوي په سیاسي لحاظ باندې لیدل کېږي چې ایران برلاسي لري لومړی دا چې د ایران مقاومت د امریکا د زبرځواکي ایمیج او تصویر ته لویه صدمه ورسوله اوس نور امریکا هغه قدرت نه دی چې هر څه وغواړي په ډېره زر یې ترسره کړي بالخصوص د وینزویلا د ولسمشر مادورو د نیول کېدو څخه وروسته داسې یو تصور موجود و چې امریکا دغه ډول ستونزې په ډېر چټک ډول ترسره کولی شي مګر ایران دا برعکس ثابته کړه او مهمه اساسي خبره دا ده چې په طبابت کې یوه اصطلاح ده چې هغې ته مولټي اورګن ډیفیشنسي وایي په دې معنی چې دا ټول سیستمونه له کاره ولویږي او ترامپ اوس همدغسې یو حالت سره مخامخ شوی دی
له اروپا سره نړیوالې اړیکې خرابې شوې دي په داخل د هیواد کې ملاتړ ضعیف شوی دی د عربو هیوادو چې د په جګړه کې د ستراتیژیک همکارانو دغه سره روابط تر ګواښ لاندې دي او همدارس له چین سره روابط ترنګلې شوي دي که چې دا موضوع په سوال پورې مربوطه نه ده مګر دغه د هرمز د تنګي محاصره د امریکا د بحري قواو لخوا څخه په حقیقت کې له چین سره د مقابلې او د جګړې اعلان دی د څه هم پرون د چین یو سوپر ټانکر له هرمز څخه تیر شو او امریکایانو ورته څه ونه ویل مګر په حقیقت کې دا ښیي چې جګړه له سیمې څخه نور هم پراخیږي او دا نړیوالو اړیکو ته او نړیوال اقتصاد ته او نړیوال نظامی بالانس ته یو لوی ګواښ دی. ډیره مننه. زه تاسو ته راځم محمد ضیاء صاحب، دا منئ چې یوازې ټرمپ نه بلکې ټول امریکا د ټول نړۍ سره مواجه شوه، خپل متحدین وبایلل، خپل رقیبان قوي شول او د دغه جګړې نه وروسته معادله په ټوله نړۍ کې د نظام د نړیوال نظام بدلون احتمال فوق العاده زیات دی او امریکا نور هغه نه ده چې ویل به چې هر څه کولی شو. تاسو دا تحلیلونه منئ؟ بله دا نوې خبر نه ده، د ولسمشر ټرمپ اول دورې نه دا خبر را شروع شوی چې هغه دوه قطبي یا یو قطبي قدرتونو جهان کول د جهان بیلانس یو قطبي وو، هغه اوس ملټي پولر شو، څو قطبي شو. ځکه روس هم بیرته خپل موقف ترازی، چین هم خپل موقف لري په سیمه کې زبرځواک ده او هغه یو قطبي قوت چې امریکا درلودلو متاسفانه هغه موقف د لاسه ورکړی دی. دا کله چې ولسمشر ټرمپ په اوله دوره کې خپل کارونه پیل کړل د جهاني سیستم ته ډېر لوی ګواښ راپیل شو، ځکه ده غوښتل چې امریکا نه د ټول نړۍ نه مخکې باید امریکا ته اولویت ورکړي شي. په دې کې د خپل رقیبان هم زیات کړل او خپل ملګري هم وبایلل. پایله د ناټو نه شروع وکړو چې ناټو باید هیوادونه په دې کې زیاته ونډه واخلي، پیسې زیاتې ورکړي او کوونه کې موږ ناټو نه وځو. دا خپل یو لوی تهدید چې خپل متحدینو ته هغه متحدینو تیر 15 کلن ورسره ولاړ ول هغه اعتبار درلود، هغه متاسفانه لمنځه ولاړو. د کې شک نشته چې امریکا کوم ځواک درلودو، کوم سیاسي ایمیج درلودو، کوم شکل باندې چې د خپل ځواک خودلو، هغه ته ډیر تاوان رسیدلی دی. تاوان رسیدلی بدلونونه سره دي، بدلونونه د کې دنیا یو قطبي نه ده، اوس دنیا څو قطبي شو. یو قطبي خو پرېږدئ، د ناټو د ماتېدو خبره ده، د اروپایي متحدینو د بایللو خبره ده، بلکې د ټول امریکایي متحدینو چین خواته د مخته ورتلو خبره احتمالات څرګندېږي. دقیقاً خبره ده، کله چې لوی قدرت چې ته ورسره ولاړ وي هغه په کوم امیدونو چې ورسره ولاړ هغه امیدونه نه پوره کیږي، نو مجبور نه واړه هیوادونه نور هیوادونه ته ګوري خپل سیاسي او اقتصادي او نظامي ګټو لپاره. دا خو یو طبيعي بیلانس دی. کله چې بیلانس خرابېږي نو واړه هیوادونه لکه اروپایي ځینې هیوادونه د خپل منابعو تمویل لپاره نور هیوادونه ته ګوري. اوس هم اروپایي هیوادونه په روسي موادو باندې متکی دي او یا په نور هیوادونو مواد متکی دي. کله چې امریکا ورسره درېدای نشي نو هغه مجبور دي د خپل اقتصاد بقا لپاره نور ځایونه ته لاس واچوي. نه یوازې امریکا اروپا بلکې د نور هیوادونو هم دغه سدي ک د مارکیټ د لحاظ د منځني ختیځ هیوادونو ګورو، کله چې هغه ګوري د هغه پټرول ډالر په امریکا کې کار نه کوي نو مجبور دي هغه نور ځایونه کې سرمایه گذاري وکړي، لکه چین سره خپل رابطه سي کې. تیر ورځ امارات او مشران تلی و چین ته هغه خبره منفي راوتلې، کنه نتیجه ورته ونکړه، خو هدف هم دا و چې بیلانس برابر کړي، ځکه هغه کم اعتبار چې د امریکا باندې لودلو هغه غوښتل چې د چین د لارې حل کړي، ځکه موضوع د ایران و. نو دا واضح کله چې بیلانس خرابېږي وړه هیوادونه او منځني هیوادونه غواړي چې د بیلانس برابرولو لپاره نور هیوادونه تلاش واچي. صحیح. ډاکټر منیر، پلار خو مړ کیږي، امریکا ضعیفه کیږي، خو بچونګړی قوي کیږي. پاکستان یو ډول حیثیت خپل کړی دی، د مذاکراتو کوربه دی، یو نړیوال برم خبرې کوي چې دا مترلاسه که. جالبه خبره دا ده چې د پاکستان صدر اعظم اوس په سیمه باندې ګرځي، د سیمې د امنیت لپاره خبرې کوي چې خپله ورنه ډېر شکایتونه دي د هیواد نه. ولې پاکستان د دې مذاکراتو لپاره انتخاب شو؟ ځکه ټرمپ خو د وړو پوزې پسې ګرځي. پاکستان کې دا د وړو پوزه څنګه پیدا کولی شي دی سړی؟
زه فکر کوم یو خو د موږ تاسو یو متل ده چې اوبه وړی هر خس خوشاک ترلاسه شوي. نو دا چې ترامپ پاکستان ته مراجعه کړې ده یوازینی علت دا و چې د تیرو 15 ورځو جګړو په نتیجه کې یوازینی د سیمې هیواد چې له ایران سره د تماس امکانات درلودل هغه پاکستان وو. او په دې دلیل باندې هغوی پاکستان ته مراجعه وکړه د ویتکوف او کوشنر له لارې چې خبرې ورسره ونیسي. مګر په مجموع کې د پاکستان د موجودیت څخه تر اوسه پورې په دې 2 کالو کې پاکستان په سیاسي موضوعاتو کې د یو شغال حیثیت لري چې کله په ځنګل کې زمری، لیوه یا بل حیوان کوم ښکار وداړي نو شغال شاته ولاړ وي پټه پټه د غوښې کومه ټوټه یا کومه ډوکۍ کې ورته ورسېږي هغه کش کړي. په دې خاطر له هرې موقع څخه په خپله ګټه استفاده کوي او اوس هم دا څه لا په پتا کې چې پاکستان وایي چې دوی کولی شي د نړیوال حیثیت پیدا کړي. په حقیقت کې دا دوه توته ارزښت هم نه لري ځکه که وروسته عمق ته تاسو وګورئ پاکستان د ډیرو لویو ستونزو سره په سیاسي تعاملاتو کې مخامخ کېدای شي. له یوې خوا هغه تړون چې هغوی له سعودي عربستان سره لاسلیک کړی چې باید سعودي عربستان له خاورې څخه په هغه صورت کې چې بل هېواد ورباندې ډیری وکړي دفاع وکړي. اما اوس په عملي ډول د سعودي عربستان کې امریکایي بیسونه او امریکایي کمپنۍ د ایران د راکټونو لاندې نړول کیږي خو پاکستان په دې مورد کې کوم عملي نظامي عکس العمل نه دی ښودلی. او د دې ترڅنګ هغه د چا خبره د سیند دواړې خواوې خوري. له یوې خوا ایران ته وایي چې زه له تا سره دوست یم، مسلمان هیواد یم، او له بلې خوا امریکا ته وایي چې زه ستا سره همکار یم. نو دغه همغه د شغال سیاست دی چې د ښکار په وخت کې رامنځته کیږي او دغه سیاست چې کله د هیواد په اساسي او ستراتیژیکو موخو باندې ولاړ نه وي او یوازې فرصت طلبانه او اپورچونیست دریځ ولري هغه هیڅ وخت موفق نه دی او هیڅ وخت ثابت نشي پاتې کېدی. په دې خاطر متاسفانه پاکستان زموږ ګاونډی هیواد دی مګر زه د پاکستان راتلونکي روښانه ثابته او د پاکستان د خلکو په ګټه نه وینم. ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه کیږي کنه چې رول خو ورکول شو یا هر ډول باندې وو مګر ظرفیت د پاکستان د یو منځګړي نه دی کنه. اول ورځ نه معلومه شو چې په اول 21 ساعتونو کې مذاکرات ناکام شول. داسې نفوذي لوري نه دی نفوذ لرونکي لوري نه دی د دواړو لپاره. دې سره موافق یاست چې پاکستان د منځګړتوب ظرفیت نه لري؟ بالکل پاکستان نه یوازې د منځګړتوب اعتبار نه لري لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه کریډټ نه لري په نړیوالو اړیکو کې بلکې په حقیقت کې د دې احتمالات هم شته او امریکا په دې باندې پوهیږي چې د تیرو 2 کلونو په شان به پاکستان دلته کوم خپل پټ اهدافو ته د توافق شو اهدافو په پرتله رجحان ورکړي. د مثال په ډول کله چې په افغانستان کې جهاد روان وو او پاکستان د امریکا او سعودي عربستان متحد وو مګر له هغو مرستو څخه چې د افغانستان د مجاهدینو لپاره کېدلې له هغو مرستو څخه پاکستان غلاوې کولې او زیات قسمت د خپلو نظامي ظرفیت لوړولو لپاره وکارولې. همدا ډول یعنی د هرې نړیوالې معاملې تر شا پاکستان دوکه کړې ده او په دې باندې ټول ښه پوهیږي. امریکا ته خو ډېر ځان صادق ښیي که نه. زه غواړم په دې باندې پوه شم چې د پاکستان په کوربتوب که هوکړه امکان لري د امریکا او د ایران؟ متاسفانه یا خوشبختانه یا نه پوهیږم څنګه ووایم ترامپ په داسې یو حالت کې دی چې هر چا لخوا چې د دې حالت څخه د وتلو
د پاره زمينه مساعده شي هغه یمني هغه که پاکستان وي هغه که چین وي هغه حتی که د ډېر سخت قانوني مخالفین خو کولای شي چې له ترامپ سره مرسته وکړي د حالت څخه ځان وباسي هغه به ومني. مهمه خبره دلته دا ده چې کچېرې موږ د دې ټولو مسایلو اساسي علت ته وګورو ځینې کسان دا وایي چې دا چې ترامپ دا اقدام وکړ او د اسرائیلو سره په همکارۍ باندې پیران باندې حمله وکړه علت یې شاید دا وي چې د اپشتاین په اسنادو کې په ترامپ باندې ځینې مواد موجود وو. زه په دې باندې دومره باور نه لرم. زه فکر کوم ترامپ یو په خپل په شخصیتي لحاظ باندې یو داسې سړی دی چې هغه زیاتره په اقتصادي مسایلو باندې په مالی مسایلو باندې تطمیع کیږي. هغه د حریص ماشوم په شان دی چې هر څه غواړي بل خصوص پیسې غواړي. نن ګرینلند غواړم سبا کاناډا غواړم بل ورځ کیوبا غواړم بل ورځ وینزویلا غواړم سبا ایران غواړم دا پیسې غواړم عربي مملکتو ته ولاړ چې 3 تریلیونه پیسې مې راوړي له اوکراین څخه نادر فلزات غواړم او په همدغه دلیل باندې زه فکر کوم چې د ترامپ ترڅنګ کړی د انتخاباتو په کمپاین کې د ځینو يهودي پلوو میلیاردرانو لخوا په مالی لحاظ باندې تمویل شو او تطمیع شو او په دې خاطر باندې دا کړی د اسرایلی اهدافو د ترسره کولو لپاره ډېر نږدې و. اما په حقیقت کې په صحي لحاظ باندې ترامپ حالت دی و نورمال ولسمشر د پاره نه دی او دا د امریکا د پاره او د ټول نړۍ د پاره یو ډېر خطرناک ده. هر قیمت چې کیږي دغه حالت باید ختم شي او دغه ناروغ ولسمشر ولکه د امریکا او د نړیوال سیاست په کړیو کې باید مخې ونیول شي. ډېر مننه ډاکټر صاحب. احمد دا د پاکستان پر رابطه باندې کنه که نه وي مخ د لیدو د نه شاده لیدو د نه خې د لیدو دي دا نوې ولی انتخاب شو د مذاکراتو د لپاره سناریو چی شه دا ظرفیت هم نشته د نفوذ هم نه لري کما سابقه هم نه لري ناڅاپه په یو غږ شو پاکستان د دویم ځل بیا غږ چې بیا پاکستان کې دغه د مذاکرات دي. ډاکټر صاحب منیر احمد هم د خبر ته اشاره وکړه چې پاکستان په سیمه کې هغه یو هیواد چې لا اوس هم ایران سره یو څه خرابېت لري. د ترکیه په شمول ترکیه هم کې د شی بل انتخاب وشي. د ترکیه نوم هم ذکر شوی دی چې شي د دوم پړاو خبره لپاره آلته شروع شي. نو ترکیه او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې کې دی شي د خبرو د تسهیل لپاره د ځای په توګه باید د کلمه احمد باندې پوه شو چې خالد ځای په توګه د دوه هیوادونو منځ کې خبرې وشي. کله چې یو هیواد یو کس د دوه متخاصمو ډلو منځ کې خبرو د لپاره ثالثي کوي یا درېمګړی کیږي هغه دوه روښوي شي یا د خبرو د تضمین ظرفیت لري او یا یوازې د یو ځای په شکل استعمال دی شي د یو بیٹک په شکل باندې چې پښتو کې موږ اصطلاح ورزو یو ملمک راځي الته خبرې بیرته وزي یو ډېرې په شکل باندې. نو که پاکستان اوسنی حالت وګورو پاکستان ته دا یو عجیب موقع ده ستراتیژیک موقع ده ځکه هغه اعتبار چې د لاس ور کړو د یو هیواد په شکل باندې چې نړیواله خبرو کې مطرح هیواد او کولای شول د هغه یو ایمیج او هغه د لاس ور کړو د هغه ایمیج د لاس ورلو لپاره دا هم ورته غټه خبر ده چې امریکا غونډه هیواد راځي اسلام آباد کې کینی او ایران سره خبرې کوي. د دې لپاره په سیاسي توګه داخل کې یو لوی لاس راوړنه ده. د کې شک نشته چې دوی نه نفوذ لري او نه د خبرو د کامیابیدو تضمین کولای شي ځکه موافق ثالث هیواد به هغه وي چې یا د قدرت ولري یا نفوذ ولري چې د خبرو کې کوم اړخ کوم شي ته غاړه کې نه دی یا ورسته هغه نه واوړي نو هغه مجبوروي چې بیرته میسته راوړي. نو دوی کې هغه واس نشته چې یا ایران بیرته خبره ته راوړي په زوره یا په کوم لار باندې یا امریکا دا د سکریز د امریکا په خواخه او په وختونه دا خبرې شوې دي که پاموش کړي هغه ټویټ چې شهباز شریف کړو هغه امریکایان ورته لیکلو
امریکایان ورته او دوی هماغسې نشر کړی په اول کې بیا وروسته لرې کو او بیا هم دوی دا هڅه کوي چې اسلام آباد په مطبوعاتو کې او په سیاسي میدان کې یو د ګرم هیواد یو ګرم ټاټو پلازمینو په نوم ولوبول شي ونومول شي. دا یو بل خبره. دوی یو وړه سابقه هم لري دی کې امریکا سره د خبرو په خوای په اویمه لسیزه کې چین سره هم د امریکا د چین منځ کې یو منځګړیتوب کړی نو هغه سابقه او د دوی د 40 کلونو کې افغانستان سره سابقه دوی په دې اعتبار چې په ځان باندې اعتبار لري چې امریکا سره هم خبرې کولې شو او بل څه سره هم خبرې کولې شو او بیرته خپل هغه ایمیج چې موږ د لاس ور کړو کې چې هغه هم یو څه بیرته را پیل کو خو د کې شک نشته د خبرو د انفاذ د نتایجو د انفاذ نه ظرفیت لري او نه کولای شي. صحیح ډیره مننه. زه راځم ډاکټر صاحب منیر د پښتنو ډیره زیاته یا مهمه یا بني خو د مذاکرات کې کامیاب شي او افغانستان خو هر شي نه متاثر کیږي نو د خو پاکستان یو امریکای نورم نازول کیږي د ټرمپ مت هیواد او دا وځي فقط چرته آفرین یا شاباسیا ور کړه او 2 ساعت مجلس ور سره کړه او په افغانستان یو میاش بمبارونه وکړه. افغانستان ته په ضرر سي د پاکستان هر ډول حیثیت چې لګم په سیمه کې پیدا کړي. زه فکر کوم چې ځکه دا خو همدا یو قیمت غواړي چې افغانستان ما ته راپرېږدي. بل پاکستان بای ډیفالت په ډیفالت خپل ذات کې په افغانستان کې قوي مرکزی حکومت نشي زغملای. د دې یو دلیل دا دی چې خپل پاکستان په خپل اتنیکی ترکیب کې تر اوسه پورې د یو پاکستانی ملت په توګه نه دی جوړ شوی. دا یو مصنوعي د سیمو یو ځای کېدل و چې یوازې د مذهب په نامه باندې سره د یو دولت جوړ کړی دی. د یادولو وړ ده چې په ټوله نړۍ کې 2 دولتونه موجودیت لري چې هغه د مذهبي صبغې په اساس باندې جوړ شوي. یو اسرائیل دی بل پاکستان دی. اما پاکستان تر اوسه پورې د یو ملت په توګه ملت دولت په اصطلاح باندې برابر نه دی. نو په دې خاطر هم د پاکستان په موجودیت کې اتنیکی او قومي ترکیب د پاکستان د یووالي او د دولتي سیستم او د نظام د موجودیت په مورد کې یو ډیر اساسي رکن دی. او تر هغه ځای پورې چې په پاکستان کې تقریبا 40 میلیونو پورې پښتانه چې افغانان دي ژوند کوي نو دا خطر د پاکستان لپاره یو ذاتی خطر دی. تر څو چې ما دا کول چې د امریکا نازول کېدل په دې مذاکراتو کې د پاکستان حتمي دې خبرې به ضرر افغانستان ته سي. دې خبرې ته بیرته راځم. په دې خاطر د پاکستان موجودیت په هر حالت کې د افغانستان لپاره ضرر دی. نو د په هر څومره چې د پاکستان نظامی نړیوال اړیکې بین المللي اعتبار او اقتصادي پوتنسیل قوي کیږي په هغه اندازه باندې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې امکانات د هغوی لپاره زیاتېږي. زه په دې فکر کوم چې دلته خو سیاست میدان دی د راکړې ورکړې خبرې دي د دې خوش خدمتۍ په مقابل کې به دا احتمال موجود دی چې امریکا او ځینې نور هیوادونه چې د پاکستان لدی مزدوري نه ګټه اخیسته ده د پاکستان په ځینو خیانتونو او سرغړونو باندې سترګې پټې کړي او هغه به د امنیت شورا کې او په ملګرو ملتونو کې ونه خندي او دا په حقیقت کې پاکستان نور هم سپینسترګې کوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې خپل مداخلات ته ادامه ورکړي. متاسفانه دغه یو برداشت لرم چې امکان لري د جګړې په ختمېدو سره په افغانستان کې کوم مثبت تحول او بدلون رامنځته نشي او د موږ تاسو ته ملت ستونزې به د خو په شان دوام پیدا کړي. مننه.
احمدزی صاحب دا پوښتنه تاسو ته مخې ته ږدم. مذاکراتو نه وروسته که کامیاب شي امریکا نور هم په پاکستان باندې شوده راپرېږدي او پاکستان یې نور هم نازولی کېږي. هماغه خبره ده چې سیمه کې داسې یو ځواک چې هغه د ګاونډیانو دپاره لوی ګواښ دی هغه قوي کېږي. بله دغه به دا شي چې خیر خو به دواړو لوریو ته یو ډول ورسیږي، پاکستان نه به هغه خوشحاله شي. مخکې به ایران هم افغانستان کې د لاسوهنې کوشش کوو، اوس به بیخي دا میدان هغه ایران به ورپرېږدي ورته، بیخي به د امریکا به هم ورپرېږدي ورته، داسې ویره ښودل کېږي او دوی به خلاص مټ په افغانستان کې ګډوډۍ لاسوهنې زمینه برابروي. داسې ویره تاسو هم لرئ؟ نه پوهېږم چې ویره ورته وایم که یو را روان حقیقت ورته وایو. واضحا ضعیف افغانستان د دغه ناکامۍ نتیجه ده، د داخلي او بهرني ناکامیو. داخلي ناکامۍ زموږ خپل مشرانو د تیر حکومت او د اوسني حاکمې ډلې حکومت په دې ونه توانېدل چې هغه بیلانس د افغانستان لپاره په روابطو کې ضرور هغه باندې موافق شي. افغانستان یو مستقل او یو څه بډیا یو څه بسیا هیواد په توګه په سیمه کې حفظ کړي چې هغه خپل مشکلات لري، ځکه د دوی سیاسي مشروعیت په سیمه کې او داخل د افغانستان کې ځان ته هم پوښتنې راپارولې دي. په سیمه کې نور هیوادونو په رسمیت نه ده پیژندلی. دا خپل یو ضعف دی چې یو هیواد څوک په رسمیت ونه پیژني. هر هیواد کولی شي په هغه کې هر ډول مداخله وکړي، ځکه د هغه دفاع دپاره بهرني څوک نشته چې حمایه وکړي روابطو په اساس باندې. که اوس په افغانستان کې هر څه کېږي، مثلا د پاکستان دخوا په افغانستان باندې حملات کېدل، د سیمې یو هیواد هم د افغانستان په هکله اواز پورته نه کو، ځکه روابط نشته، ډیپلوماټیک روابط نشته، څوک نه پیژني. خو بیرته امریکا ورته یو آفرین ورکړو کنه، ځکه دغه ما پوښتنه وکړه. پوه نه شوم. ما ویل چې امریکا فقط آفرین ورته ورکړو، یو څه تمه ورته وا پاکستان ته په څه مسایلو کې. ځکه په دې نوم چې هغه یو نریټیو په خوانه موجودو چې موږ د ترګرو په خلاف جګړه کوو. هغه د امریکا نریټیو چې 2002 کال نه راوروسته راپیل شوی او پاکستان هغه ډېر ښه وکاراو په افغانستان کې چې ترګر میشتي او موږ ترګر د منځوړلو لپاره یو مشترک هدف لرو او هغه لپاره تاسو سره همکاري کوو، ځکه د ترګر په راتلونکي کې د تاسو ته لوی خطر وګرځي. نو هغه هم امریکا ورته ویلي ښه کار کوي. خو بیا هم د ډاکټر صاحب منیر احمد خبرو په تایید باندې باید ووایم چې پاکستان هیڅکله یو ځواکمن افغانستان یا بسیا افغانستان نشي منلی. دې نه مخکې نه غوښتو که اوس نازولی شي نور هم بیا هم نه غواړي، بیا خو لا ورته بالکل دا خو ده که جګړه ختمه شي یا دوام ولري عمومي، که ایران دا جګړه وګټي او یا وی بایلي، که پاکستان د جګړه کې برلاسې راشي، خبرو مرکز وي او هغه امیج چې دوی غواړي چې هغه لاسته راوړي، متاسفانه په دواړو خواو کې افغانستان ته زیان موجود دی. ځکه افغانستان هغه هیواد نه دی چې دوی سره مجادله او مقایسه شي متاسفانه په دې حالت کې، ځکه په هغه کچه کې نه دی متاسفانه. اوس نو افغانستان څنګه د دې وضعیت سره سم لاړ شي په بریالي ډول باندې لنډې راته ویلی شي؟ بالکل دا د افغانستان واکمنان پورې اړه لري چې دوی څرنګه اول ځان د افغانستان مشروع حکومت کړی شي، د افغانستان ولس پوره حمایت ترلاسه کړی شي او بیا د هغه په اساس باندې بهرني روابط ټینګ کړي د یو هیواد په شکل باندې چې د نور سیمو هیوادونو تر خطر احساس ونه کړي، یا په دې پوه شي چې دا هیواد موږ ته نه په سیاسي نه په نظامی او یا په فرهنګي یا هر لحاظ باندې موږ ته خطر نه محسوسېږي ترې. ځکه که اوس وګورو که چېرته دغه خبره وه نو د سیمه اکثر هیوادونو به په رسمي توګه باندې اوسنی افغانستان پیژندلی وی او هغه روابط چې پخوا درلودل هغه به یې ورسره درلودلی. ځکه دا اوس صحیح ده دې کې دعوه کېدای شي چې موږ خو افغانستان اوس ازبکستان سره، ترکمنستان سره، پاکستان سره، ایران سره، حتی هند سره سفارتي تعلقات لري، ډیپلوماټیک تعلقات لري، لیکن دا تعلقات د هغه هیوادونو د ضرورتو په اساس دي. دا د افغانستان ضرورت په اساس نه دي، هغوی رامخکې شوي دي د دې لپاره چې د لوبې نه بهر پاتې نشي، افغانستان سره رابط ولري تر څو پوه شي چې افغانستان کې راتلونکي څه موجود دي، څه کېږي. د هغه لپاره د افغانستان اصل موضوع دا چې افغانستان خپل ضرورت څرنګه په دې روابطو کې رفع کولی شي. ډېر مننه ډاکټر صاحب منیر، دا لنډ جواب غواړم. د اوکراین او د روسیې جګړه طالبانو ته فرصت شو چې خپلې پښې ټینګې کړي او 3-4 کاله چا ورسره کار ونه لرلو، خو د امریکا او د ایران جنګ چې دی
طالبانو ته په دردسر یا عذاب جان باندې بدل شو ځکه چې هغه هلته په جنگ بوخ شو پاکستان په دوی باندې رامنډې کړي بلکې د افغانستان په ناموس رامنډې کړي څه په کار دی په دغه وضعیت کې طالبان چې دغه وضعیت سره افغانستان وژغوري دوی ژغورل کیږي که نه بیا یې څه کوو زه فکر کوم چې که چیرې بیړه ونه کړو پرېږدو چې حالات په نورماله ډول په مخ ولاړ شي ډېرې ستونزې به په راتلونکي کې حل شي ډېر په افغانستان په داخل کې په نظام کې تحولات او بدلونونه او تغییرات د وخت په تېرېدو سره د ټولنیزې ودې د منطق او استدلال له مخې رامنځته کېږي تاسو فکر کوئ دغه اختلافات چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ رامنځته شوي دي د دې علت په څه وي دا ممکن ډېر علتونه ولري خو یو علت یې په اساسي لحاظ باندې دا دی چې کله طالبان حاکمیت ته ورسېدل نو ورو ورو د دوی هغه سیاسي غوښتنې چې په افغانستان کې مشروع اسلامي نظام رامنځته کړي دې غوښتنو ته نورې غوښتنې هم ور اضافه شوې دا غوښتنې د دوی شخصي د دوی د مشرانو شخصي ژوند وو د دوی 4 ښځې وې د دوی کور وو د دوی د اولادونو نفقه وه د دوی اقتصادي منافع وو د دوی د اقتصادي تشبث فعالیتونه وو کمپنۍ وې شرکتونه وو قراردادونه وو د دغو ګټو د ساتلو لپاره طالبان مجبور دي چې هغوی په د هېواد دننه یو نظم وساتي تر څو د دوی منافع خوندي وي او د دې نظم د ساتلو لپاره هغوی مکلف دي چې یو مضبوط مرکزي حاکمیت د دوی نظام په خلکو باندې تطبیق کړي د وسلې په زور یې ورباندې ومني او یو مرکزي نظم رامنځته کړي دغه مرکزي نظم لکه چې ما مخکې وویل په حقیقت کې بای ډیفالت په خپل ذات کې د پاکستان د ستراتیژیکو منافعو سره ټکر لري ځکه د پاکستان سیاسي منافع اساسي هدف دا دی چې په افغانستان کې بې ثباتي وي مګر د طالب مشرانو اقتصادي او شخصي منافع دا غواړي چې په افغانستان کې ثبات وي دغه تضاد د دې سبب شو چې ورو ورو خبره د پاکستان او طالبانو ترمنځ یو سیاسي تضاد او نظامي ټکر ته ورسیږي نو کله موږ صبر وکړو دغه مطالب ورو ورو حتی د ما تجربه دا ده چې د ټولنو په سیاسي بدلونونو کې باید شتاب زدگی او تعجیل ونه کړو موږ په خپل وخت کې دا کار وکړ ډېر پښیمانه یو باید پرېږدو چې حوادث په تدریج سره پر مخ ولاړ شي ډېره زیاته مننه دواړو قدرمنو مېلمنو نه چې وخت مو راکړ الله مو راوله